سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. په هرات کې اطلاعاتو ته د خبریالانو نه لاسرسی لا هم یو له جدي ستونزو شمیرل کیږي. په دغه ولایت کې له رسنیو ملاتړو ادارو تېره ورځ په هرات ښار کې په یوې ناستې کې همداراز پړه کړه چې له پرله پسې شکایتونو وروسته لا هم په دغه ولایت کې یو شمېر ادارې معلومات له خبریالانو سره نه شریکوي. دوی خبرداری ورکوي چې چیرې د سیمه ییزې ادارې مسؤلین خپل دغه کار ته دوام ورکړي نو د یو اعتراضي لیک په ترڅ کې به په پلازمینه کابل کې مرکزي اړوندو ادارو ته به وروپېژندل شي. سره له دې چې سیمه ییزې ادارې تل اطلاعاتو ته د لاسرسي د ستونزو د حل ژمنه کړې خو تر اوسه دغه ستونزه نه ده حل شوې. له کابل وروسته هرات یو له ډېر رسنیو لرونکو ولایت دی او دمګړی پکې 18 تلویزیوني شبکې او 22 رادیوګانې فعالیت لري. یک خبرنگار یا یک رسانه هیچگاه سر ستیز با کسی نداشته و خود مکلف میدانه به که همه اطلاعات جمعآوری بکنه و دسترس مردم قرار بده. و امروز هم یک کنفرانس یا به اصطلاح یک نشست صنفی خبرنگارا داشتند روی این موضوع که با چند از ادارهای دولتی صحبت‌ها و گفتگوی کردند که امیدوارم این معضله حل بشه. اراده و تصمیم نهادهای صنفی خبرنگاری در ولایت هرات اینمی است که پس از هر مسئولی که اطلاعات به خبرنگاران نمیده یا اداره‌ای که دروازه اطلاعات برای خبرنگاران بسته میکنه ما اقدامات فوری را طی نشست‌های اعتراضی، نوشتن نامه اعتراضی و ارسال آن به منابع بلندتر در مرکز کشور و ای که وادار بکنیم او اداره را چرا اطلاعات نمیده. دلیلش چی هست؟ وقتی قانون تو را مکلف ساخته به عنوان یک مسئول در چوکی دولتی نشسته هستی، این چوکی مال پدرتو نیست. 15 طالبان د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي په دغه عملیاتو کې چې تېره ورځ پیل شوي 22 نور کسان له طالبانو سره د اړیکو د لرلو په تور نیول شوي او دمګړی هم ترې پوښتنې روانې دي. ویل کېږي په دې عملیاتو کې چې اوس هم روان دي د یادې ولسوالۍ یو شمېر کلي د دولت د وسلوالو مخالفینو له شتونه پاک شوي او یو شمېر وسلې هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د اورلګېدنې له امله 2 کورونه په بشپړ ډول وسوځېدل. د کوټ ولسوال سید رحمان مومند وایي دغه پیښه تېره ورځ نږدې 1 بجه په کلاجاتو سیمه کې د ماشومانو د بې احتیاطي او چټک باد له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په دې پیښو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی خو د یادو کورنیو 3 څاروي هم له منځه تللي دي. د تخار یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ناسم امنیتي وضعیت له امله سر ټکوي. دوی وایي په تخار کې د نامعلوم دلیل له مخې د طالبانو پر وړاندې پوځي عملیات درول شوي دي. که څه هم د تخار امنیه قمندانۍ د دې مسئلې پخلی کوي خو وایي چې ډېر ژر به د ترهګرو پر ضد نوي عملیات پیل شي. په دې ورځو کې د تخار ولایت په دشت قلعه، درقد او خوجه بهاودین ولسوالیو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د تخار اوسیدونکي وایي د امنیتي ځواکونو کمزورتیا د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې طالبان ځواکمن شي او پراخ پوځي عملیات ترسره کړي. دغه اوسیدونکي په دې ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر ځنډېدو نیوکه کوي او د ترهګرو ډلو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د پوځي عملیاتو د بیا ځلې پیل غوښتنه کوي. یا اصلا این عملیات‌ها هیچ دستاوردی نداشتن و مردم بسیار نگران هستند. دیروز خبر شدیم که باز این عملیات‌ها متوقف شده. عملیات‌ها چرا توقف شده و علتش چی است؟ 20 روز شده که توقف شده و په همدې حال کې د دې ولایت مدني فعالین هم د دې ولایت په ځینو برخو کې د ترهګرو ډلو د ځپلو په موخه د حکومت پر پوځي عملیاتو نیوکه کوي او دغه کړنه د امنیتي او استخباراتي ادارو د کمزورتیا پورې تړلې بولي. ضعیف شده ولی تا هنوز نتیجه ما از صورت اقدامات زیاد در انجام کارهای لازم نداریم. خو په دې ولایت کې امنیتي مسؤلین له دې سره چې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د پوځي عملیاتو ځنډېدل نه مني خو لامل یې په دې ډول څرګندوي. ساعاتی که باید عملیات میشد اینجا عملیات شد، پاککاری شد، پاکسازی شد و عملیات ها روی یک برنامه پیش میره. ما نمیتونم که عملیات ها با این صورت نمیتونه توقف باشه، فقط مقطعی که توقف کنه به خاطر پلانگذاری بعدی. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امنیتي ادارو 200 تنه پوځي ځواکونه د درنو او سپکو وسلو سره یو ځای د 20 ورځو لپاره د پوځي عملیاتو په موخه تخار ولایت ته استولي دي. هغه موضوع چې د شته مهلت څخه 10 ورځې تېرې شوې دي خو په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو لخوا هیڅ ډول پوځي عملیات ترسره شوي نه دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.